د کتاب و سنت نه د دعوت حکم معلومو چې د قرآن و سنت د بیانولو څه حکم دی. دا ډیره لمبه شوړه مسله ده، کتابونو کې به وایو ان شاء الله تعالی، تاسو به کتابونو کې به ځان لګورئ. دکتور صاحب چې کوم کتاب ما وایو دا ډېر ښه کتاب دی، یو جلد کې دی، دکتور عبدالکریم زیدان د نوم دی. دا کتاب په دې جامع ام القرآن کې پړاویږي، یو جلد کتاب دی، اصول الدعوه دا د دې کتاب نوم دی. تاسو به ډېرو ملګرو سره قصه خاني والم چاپ کړی دی، ملاویږي د حسین مولوي صاحب چاپ کړی دی، هغه ملاویږي. نو حکم الدعوه د دعوت حکم په دې زمانه کې څه دی؟ زما استاد زمواري سره آیا دا دعوت داسې یو مبحث دی چې یو څو علما به کوي، یا دا دنیا کې د بدعتیان لګیا دي تبلیغیانو په صورت باندې، یا نور خلک لګیا دي دعوتونه کوي، دا خلک پرېږدي چې دوی دا دعوت کوي چې دا غلط دین خلکو ته خورئ. او که دا څو مشایخ چې موږ منتخب کړي دغه مشایخ به دعوت کوي، دا نور طلبا به په آرام سره ناستي، چوټۍ کې به کور ته ځي او عام اوقاتو کې مدرسې ته راځي که نه. دا خبره زما او ستاسو ټولو په اوږو دا پرته ده، دا خبره چې هر سلفي طالب العلم د خپل استعداد مطابق څومره د هغه استعداد و استعداد نه زیاته خبره به ځکه نه کوو چې تقول علی الله ورسول الله نشي، چې څومره زموږ استعداد د هغې مطابق په هر سلفي داعي باندې دعوت لازم دی. نو علم په دې کې اوږد اختلاف لیکلی دی. دکتور فضل الله ظهیر په نوم باندې یو عالم دی، مشهور سړی دی، دا د علامه احسان الله ظهیر رحمه الله ورور دی، او په حدیثو کې پی ایچ ډي کړی ده، یو تکړه عالم دی، اسلام آباد کې پاتې کېږي، تکړه عالم دی. هغه په دعوت باندې 4-5 کتابه لیکلي دي، 4-5 کتابه صرف د دعوت په مسله لیکلي دي. هغه وایي دعوت کله کله فرض عیني، کله کله دعوت فرض عیني. دا انا فرض عیني کې سازو خیالي چې په یو علاقه کې علماء او دعات موجود نه، یا علماء موجودی خود سلفی عقیده داعی څوک موجود نه، سلفیان ارزه کې کم ښکاره کېږي. نو دا علماء په یو علاقه کې کمی، یا سلفیان علماء کمی. نو په دغه وخت کې دلته چې څومره علماء اوسېدل، یو یا 2 یا 3 اوسېدل، په دې ټولو باندې دعوت کول دا فرض عین دی. هر ملګری به ځان جومات ته رسي، هر ملګری جنازه چې کوم ځای جوړه شي هلته به ځان رسوي، استسقا موقعو ته میراوده ځان به ورته رسوي، ودرېږي به خبره به کوي. او یو ملګری به داسې پیدا کېږي چې هغه به اعلان کوي چې الله مو بخښي کښېنئ، دا خبره به کېږي. نو په دې حال کې چې یو ځای کې علما بالکل نه، یا حق پرست علما نه، دا نور خو دي، دا ډېر شی دي، او چې حق پرست علما نه نو هغه ځای کې په هغه سلفي داعي باندې دعوت فرض عین دی، دا به خامخا دعوت او دا خبره به خامخا کوي. ځکه خپل ګرد و نواح کې به ګوري تیارې ډېرې دي، لهذا ماله دا خبره کول ارزه کې پکار دي. چې کوم ځای کې جمع جوړېده، مثال په طور تاسو دا نور هم اسانوم دا خبره، کوژدن کې ډېر ملګري ناست دي، یو کوژدن چې کله کېږي میدان کې ډېر ملګري ناست دي، او ستاسو په علاقو کې چې کله کوژدنې کېږي 10-15 کسان به ناست دي تقریبا. په دې وخت کې یو ملګری داسې برابر کوي، ته زما نه تپوس وکړه د یو مسلې متعلق، او تا نه تپوس وکړي چې شیخ صاحب سحر جمع چې کله ولاړې 2 رکعات سنت کول څنګه دي؟ ته به د هغې تشریح وکړي. عوام خلک خپل منځ کې خبرې کوي، هغه به متوجه شي لکه خبرې د لغوه کېدی. دا خبرې تا وکړه نو هغه ملګرو ته به د دې احساس وشي چې دا عالم پوهېږي په دې مسلو باندې. نو امیان خلک زړور نه، نور امیانو خلکو ته مسلې ډېرې معلومې، خو زړور نه. یو امي به تپوس وکړي چې زموږ جومات کې دا عمل کېږي، ته به دا بدعت دی، غلط دی، داسې مه کوئ، سحر جمع ولاړئ سنت مه کوئ. بیا به سړی دا تپوس وکړي چې موږ رکوع ورسوله، زموږ رکعت کېږي که نه کېږي. یو ملګری به دا مسله چې زموږ د محله کې یو ملا پیدا شوی د هغوی فاتحه د امام پسې فرض ده، دا څنګه ده؟ بس مسلې به جوړې شي خپله. ملګري به تپوس کوي، ته به جواب ورکوې 4-5 مسلې، او په دغه وخت کې حل شي، بس دعوت وشي ان شاء الله تعالی. دغه طریقه ده، کوم اسانه طریقه ده. دا په ګاډي کې هم کېږي. تاسو نه دا تبلیغیان چې یو تبلیغي باجوړ نه کله راوخي، باجوړ ملګري ته شته که نه؟ باجوړ د تبلیغي راوخي چې باجوړ والا تبلیغیان ډېر دي. د پېښور د حاجي کیم اډې پورې دا څومره څښه ټماټر د باغ ځای پورې په خلکو باندې خرڅ کړي. اخیره کې 2-3 کسانو ته سیروزي له تیار کړي، 3-4 چیلې له تیار کړي، 3-4 کال له تیار کړي، په ګاډي کې تیار کړي. دا ونه نمبر واخلي، او د کلي ګشم هم تاسو کوئ، د محلې ګشم هم کوئ، خپل جومات کې فضل اعمال او تعلیم هم کوئ. خلک هېڅ تیار شي، خلک خو خالي ذهني که نه. څه خیال دی چې یو سلفي عالم په ګاډي کې ناست دي، خپل منځ کې سمجھوته وکړي چې ته زما نه تپوس وکړه، زه به جواب درکړم. بیا به دا ګاډي والا نور متوجه شي ستا د سیټ کې چې څومره ملګري د هغو سره به تعارف هم وشي،
او د پیښور پورې به ان شاء الله دا ملګری سره خبرم کیږي چې دلته مدرسه دلته مشایخ دي دا کتابونه دي تاسو موږ سره رابطه ساتي دا زموږ د واتس اپ نمبر شو په دې ودا مسلې درځي تاسو یو قصه وکم تنشید الاذهان دا زګ دا وګړه درسونه دي کې بلګي لګي تی پی ام کو ان شاء الله چې ملګری دغه نشاط کی زما ملګری د عبد الله نوم دی میدان کې سیږي عبد المتین غیرت رور دی تیر کال هغه د یو ټوډي والا سره په ټوډي کې کېناس په ول سټ کې چې تخمه ته ورسېدل نو هغه ملګری د ګاډي نه کوش او د سیو کو نو په جرابو مسح وکړه ټوډي والا وته ویل چې څنګه په جرابو مسح کې نو دا ته چې تب مسح وکړه بیا ورسره خبره کو هغه نه ما مفتي صاحب نه تاسو کړه هغه ټوډیان والا خو مختلف علما مړي ما د یو مولا نمبر هغه سره د غنوم د مفتي ثنا الله میدانه دا سره ملتزم گاونډي دي او زموږ د باسل ډیر راځي ما دا غنه تاسو کړه هغه د جراو باندې مسه بالکل نشته دا ملګری انتهایی سجده سعودي عرب کې پاتې شوی انتهایی تکړه د عربیت هم کوي دا زو سره کې ناتم د تخبینه ته د پیښور پورې ما د جرابو مسه د ذهن خلاص کو دا یو طرف ته مفتی او بل ته د امی ملګری دی دا ملګری امی دی وسو دی وخت کې دکان دی رنگ دا دکان د رنگ پر دې دکان دا کې نوکار دی او دا غي نه مخ کې شټرینګ خرڅو امی ملګری د اصل دعوت دی سلفي خبره ته او دا یو حنفي مفتی خبرو کې بس کې فرق تا ګوره هغه ملګری د نمبر 1 هغه سید الله نوم زما سره رابطه وکړه چې سید الله بنومي ملګری مې د ټوډي ډرایور مې دغه کړه د زستا خپل راولم هغه ملګری بیا زما خپل راوستو جمعې ورسته جمعې ورځ زموږ سره کوم لایبرری د ټوټه پوټه هغه کې ما کېنو بس هغه ته پوس کومه به حواله راړول ورکول دا دغه په توسط هغه ملګری توسط باندې الحدیث شو چې الحدیث بیا مال دعوت کې خو په خپل کلی کې تبلیغیان دی ډېر خلک به کې زلاړه ملته مې دا سید رحمه باندې درس وکړ هغه ملګری موږ ډوډۍ ورکړه دا هغه ډوډۍ نه پس هغه ملګری چې دلته یو بل خان لاله په مسقط کې اوسېږي سرتاج خان نومې دی او هغه په خوانه الحدیث خو خان سره دی الحدیث سره شو ځکه نه دغه ملاقات کوو موږ لاړو دغه ملاقات موږ خان لازم سره راغی خان لم جمعه خم راوسه خان لا پاس اعلان وکړ علی راغله درس وکړي ما چې وکړ خان لم په ځن کول د خان لا بل رور عبد الغفار خان له ټون ته ولاړو باجیبات کې هغه امر په ځن کول هغه زموږ سره راغی کسان درې پیدا شو پیدا شو نو چې خبره موږ شروع کړه هغه خان لا سرتاج راولګید په تیمرګری په سیټي علاقه کې مدرسې د پاره د جمعه د پاره غټ ځمکه ورکړه وقف کړه اوس پکې موږ شګه مګه چول جمعه ته موږ جوړو تیمرګری او هغه سعید الله ملګری هغه وټلم وسته او هغه سید الله ملګری او پتنګ علی حدیث ته غنه جوړ شو چې هغه بل زما خپل راغله وختر کوم زما خپل راغله یو خو بهترین علی حدیث د عبد الله بای د دعوت د وجنه یو کلک حنفي تبلیغي سره د ټوډي ډرایور چې خصه مدیدار ګیره مخکې نو د تبلیغي دغه علی حدیث جوړ شو نو تاسو چې علما ملګری او یو ملګری په سټ کې هغه سره تعارف وکي بیا تر دعوت بیا تر شیخ ابو حسن صاحب درس بیا د شیخ ابو محمد صاحب سیرت تورواړ او چې د سیرت تواور فعل او سم موبایل کې کوم غند د تلری کا سم خیال له جګ ملګری حقیقت نه حقیقت زمارون چې دا تجربه زما د کوم عمر مطابق دا تجربه ما کړه دا ټیکي ان شاء الله تاسو به ان شاء الله تجربه وکړئ په خپل علم کې او چې کله موږ د دعوت حرس چې موږ به سټ کې بار دغه غلي کینونه چې موږ حرس چې سره موږ راګرو ان شاء الله د دې حرس سره الله رب العالمین په دعوت کې خیر پیدا کوي نو خبره نبی ابل طرف ته زینو حکم الدعوت علماء ویل چې دا صورت فرض عین ده کله کله دعوت فرض کفایي په صورت کې دی چې په علاقه کې سلفي علماء ډیر دي زمونږ مشران دعات مرګري مشتره او د علم او د فصاحت په لحاظ باندې زمونږ نه په خلک مشتره په علاقه کې نو کوم ځای چې موږ ته ضرورت پیدا کېدو البته موږ خبره کوو او کوم ځای کې ضرورت نو مشران علماء او د دعوت یو ځای تش نه پاتې کېده په هر مدرسه کې ملګري خبره کوي په هر اداره کې مشتا په هر جنازه کې یو سلفي ملګری ودرېږي خبره کوي نو هغه ځکه بیا دعوت فرض کفایي کې ما ته خبره وکړه کوم نه کړه یو بل ملګری خبره وکړه ان شاء الله دا به کافي زموږ لپاره دیو جنا دا آیات چې کوم ما ولسته په مقدمه کې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون د دې دعوت لاندې امام بغوی خپل تفسیر کې چې دا غینوم ده معالم تنزیل مشهور تفسیر ده اول جلد 338 صفحه کې وایي چې دا آیات دلالت کوي وجوب او فرضیت د دعوت باندې ولتكن لفظ او استدلال بدی طریقه باندې ولتكن کې کم لام ده هغه دا لام امر تاسو پیژنې دا لام امر ده
او دا هغه لام امر دی چې دا د افعلوا د صيغې نه زیات صریح دی کوم چې د امر صيغه ده په کتاب سنت کې د افعلوا کوم صيغه ده و د افعلوا د صيغې نه د لام امر ولتكن کې چې کوم دا زیات صریح دی نو لهدا و د دې آیات فائدہ ده چې دعوت کول او امر بالمعروف دا په دعات باندې فرض دی فرض او په اصل وضع کې تاسو معلومه ده ان الامر اذا جرد عن القرائن افاد الوجوب تاسو حسامي ملګرو ویل مثلا ثبوت کوم دا مثلا شته په نور الانوار کې شته په شاشي کې شته دا کومه قاعده چې ما ویل په شاشي کې سر نشه نور دا چې امر اصل وجوب د پاره وځه دا خبره شته عام غلطو کتابونو کې به دا خبره څوک بووي چا به ویلي چې ان الامر اذا جرد عن القرائن افاد الوجوب امر چې کلام مجرد د قرینین نو هغه افاده وجوب کوي خامخا واجب دی نو ولتکم منکم چې کوم امر دی دین د دعوت حکم معلومیږي چې دعوت کول لاسري واجب دی او د حدیث پر تاسو معلوم دی چې الحدیث د واجب او د فرض په منځ کې فرق نه مېري محدثانه طریقه دا ده چې واجب او فرض د اهل الحديث په اصطلاح کې دا یو شی دی اگر کدا عام اصوليان به فرق کې اصول په کتابونو کې تاسو ویلي چې ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهه فيها چې هغه دلیل باندې ثابت جاء کې شبهه نه بس د فرض وي او هغه دلیل چې باقي شبهه نه هغه واجب وي او دا فرق زمونږ باندې باندې ډېر معتبر نه ځکه موږ د فرق ته ضرورت نه لرو واجب معنا فرض دیو جن امام بخاری رحمه الله تعالی الباری په صحیح بخاری کې کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذكر عن بني اسرائيل في بخاري كتاب احاديث الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل دلیل لاندې حدیث راوړل عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی بلغوا عني ولو آیه امام بخاری د وجوب د امر لپاره د دې آیت نه استدلال کړی دی حدیث نه استدلال کړی دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني زمان ورسوي ولو آیه اگر که یو آیت د زمان ورسوي د دې آیت کریمه دا خبره معلومیږي د دې حدیث نه چې امر بالمعروف دا په واجباتو کې دی او دا په فرایضو کې دی دا حدیث په صحیح بخاری کې 3461 نمبر حدیث دی په صحیح بخاری کې بل باب د بخاری ویم امام بخاری بل باب لګولې دی په کتاب الحج کې کتاب الحج مخکې رقم یاد کړه 3461 رقم دی کتاب الحج کې باب الخطبه ایام منى په منى په ورځو کې خطبه کول په منى کې باقي حدیث راوړل دی د ابي بکر صدیق رضی الله عنه نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اتدرون اي يوم هذا تصفت ذا كما ورز ده صحابه کرام فرمایلو د حدیث ټول نه الله ورسوله اعلم بیا فرمایل چې دا یوم النحر نه دا غوول نه ده دا حج ورځ نه دا غوول نه ده دا عرفه دا غوول نه ده دا بلد الحرام د مکه دا غوول نه ده دا غین رست اخر کې نبی اسلام فرمای اخر الفاظ کې الا هل بلغت آیات استما دا خبري ورسولي ټول صحابه کرامو په جواب کې ویل قالوا نعم او ټول خبري ته موږ ته ورسولي بیا نبی اسلام فرمای اللهم اشهد اي الله تغواشه اخر کې بیا وای فليبلغ الشاهد الغائب ودي رسي كم کسان چې حاضرینی هغه کسان ته الغائب چې کوم غایبین هغه ته دی ورسي بیا سره د الفاظ فرب مبلغ اوعى من سامع د دې حدیث استدلال طریقه څنګه د وجوب د امر بالمعروف استدلال طریقه به یو بل اثر نه وایو صحیح بخاری کې اثر ده بل دا مخکنه اثر د رقم الحديث ولیکي 1339 نو عبد الله بن عباس نے صحیح بخاری کی دا نقل لی عبد الله بن عباس والذي نفسي بيده
إنها لوصيته إلى أمته والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. دا دا الله دا نبي عليه الصلاة والسلام وصیت دے خپل امت تا فليبلغ الشاهد الغائبة. دا وصیت دے، دا دا الله دا نبي وصیت دے ما و تاستم چی کم حاضرین ملگری دلتا دا دی غیبین ملگر تا دا دعوت ورسی. نو دین استدلال عبداللہ بن عباس او امام بخاری رحمه اللہ کردے پا وجوب دا امر بالمعروف او دا نهی عن المنکر کی. دا خود بخاری باب شا. بل باب دے بدی کی ترمیزی کی کتاب الفتن کی، امام ترمیزی کتاب الفتن باب ما جاء في الامر بالمعروف ونهی عن المنکر. دا باب دے سیبو ترمیزی کی. حدیث رقم دے 2169. دا رقم الحدیث دے ترمیزی کی. او حدیث ہم سولی کئی حدیث دا حذیفہ من الیمان دا سولی کئی. دا دا وجوب بل دلیل شن. بل دلیل وجوب صحیح مسلم کی راغلے دے. امام مسلم کتاب الایمان کی حدیث راوڑے دے باب کون النہی عن المنکر من الایمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. دا رقم الحديث ده 49. سنن أبي داود كتاب الملاهم کی باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حديث رقم ده 4339. ترمیزی کتاب الفتن کی بیا دی باب کی دے باب ما جاء في نزول العذاب اذا لم يغير المنكر. باب ما جاء في نزول العذاب اذا لم يغير المنكر. کلچ منکر بدل نکڑے شی نو التا عذاب نازلی گی. بدی کی حدیث دے 2168. رقم الحدیث 2168. امدغه ترمذی کی کتاب العلم کی بل باب دے. زخ زر در خبر نکوم کنا لیکل کی کنا ما توا ان شاء الله چې خبر زیر زما خبر عام سادان لګی تیزی دی. ترمذی کی بل باب دے باب ما جاء في الحث على التبلیغ. باب ما جاء في الحث على التبلیغ. بدی کی باب رقم الحدیث 2657 دے. 2657. ابن ماجه چې کومه مقدمه دا ډیره ښه مقدمه ده. دو مقدمه یاد ساتئ په کتابونو کې چې دا ډیره مفیده مقدمه دي. یو د زویم بل بتاسو وایي چې کومه ده. ابن ماجه کې چې کومه مقدمه ده کنه د حدیثو په کتاب کې دا ډیره مزیدار مقدمه ده. لا تاسو بالاستيعاب مطالعه ابن ماجه مقدمه دي کې د اتباع السنت دلائل او د امر بالمعروف والنهي عن المنکر دا ډیر مزیدار دي. بل تاسو چاته معلومه کومه ده؟ صحیح مسلم کې بل وای نه صحیح مسلم کې اصول حدیث مقدمه ده. هغه مقدمه وای چې هغه کې نه دې څنګه ما زما مقصد باندې تاسو نه پي ما د حدیث کتابونو کې د مقدمه بنوم نه وایم. دسی مقدمه چې مفیدی مقدمه چې هغه ته حدیث او ابحاث پکې. سنن دارمی کې چې کومه مقدمه ده کنه دا ډیره مزیدار ده. اهل الرای د رای متعلق کوم بحثونه دي. د اهل الرای چې کوم اقسام دي. فطف الرای باندې ورکول اجتناب عن الرای تاسو کتل څه کنه په دې کې مفیده مزیدار مقدمه ده. او یو مقدمه په ابن ماجه کې ده. د حدیث په کتابونو کې چې کوم دا کتب سته دي په دې کې د ابن ماجه مقدمه ډیره مزیدار ده. او دا سنن دارمی دا کتب سته بهار ده. او بعض علماء دا شماره چې دا په شمارل پکار ابن ماجه په دې باندې د دې مقدمه ډیره مزیدار ده. د دې په مقدمه کې چې کوم دلایل موبایل بند کړي د دې مقدمه کې چې کوم دلایل لي خاص کرت د بدعات متعلق چې کوم حوالی د سلف علماء دا ډیره مزیدار دي. او خپل خبرم بده کې ده څنګه سان راځم شو
ځان له ذکر کو ځکانې ماړي جمع کړو حسی اثر د عبد الله بن مسعود پیلا وسکه وي هغه زمونږ د خیر اراده ده وکم من مرید للخير ودیر خلق د خیر اراده کې بدعت کې اخته کیږي دا عبارت هم پر سنن دارمی مقدمه کې عبد الله بن مسعود تاسو واپس لاړئ ان شاء الله تعالی سنن دارمی تاسو چا سره وا انو هغه وګورئ چې چا سره نو ځان له پیدا کړي دا په 2 جلد کې چاپ شوی دا فؤاد زمری دا هغه په تحقیق چاپ شوی دا او دا په نورو ډیرو جلدونو کې راغله شپږتن هلس جلدونو کې هم د ریاض نه راغله ډیرو جلدونو کې راغله دي مکتب شامله کې ځان له سرچ کې تحقیق کوم نسخه ده نو په ابن ماجه په مقدمه کې باب من بلغ علما دا باب دی حدیث نمبر دے 232 او بل باب دے ابن ماجہ کی کتاب الفتن باب الامر بالمعروف ونهي عن المنکر 4007 نمبر حدیث دے 4007 نمبر حدیث دے دا رقم الحديث اصلا پتہ دیکھی معتبر رقم دا دغه محمد فؤاد عبد الباقی دی دا عالمی شهرت ابته سره دی او دارالسلام چې کوم نسخه په دې باندې دا ترقیم کړی دی تقریبا عام علما چې د حدیث ترقیم وي تقریبا معتبر ترقیم هم دی د زمانه کې چې کوم ترقیم د مخکې زمانه د حدیث چلیږي نو دا فؤاد عبد الباقی سیب دی دا سره وفات شوی دا سعودي د دې حدیث له رقم نمبر ورکړی دا رقم نمبر نه خطا کیږي دا قدیم تحقیق او د جدید تحقیق د حدیث دا فرق هم دی چې په خوانو علماء چې کوم تحقیق او هغه په صفحې ویلې دوی نه موږ په صفحې جلدونه کم کتابونو کې چې موږ رقم نوټ کړل هغه کې رقم وایو او کوم کې رقم نو هغه په صفحې جلد وایو صفحو جلدونو کې به چاپونو کې به ډېر فرق راغی نو دی مناظره کې د بدعتانو اعتراض موږ تاسو دا صفحه ول لګور دروغ ویل نشته کله کله دي سي دیو نو جدید کمپیوټري دور دی نو بدی کې دا ترقیم د حدیث دا معتبر دی زما استاد حافظ ابو طاهر زبیر علیزی رحمه الله جو صفات شوی دی هغه سره موږ یو کال تیر کړو دا تر زمنګ دا غونې زده کړو چې په حدیث کې رقم الحديث ویل دا رقم الحديث پیدا دار چې دا رقم الحديث په کتابونو کې نه بدليږي اوس تاسو جامع کتب تسعه دا زما رقمونه ورکو ان شاء الله دا بروزي الله بالتوفیق سره کله کله که څوک د بل ترقیم حواله کړي انسان کې غلط شوم یا غلطي کړي نور بدر اوزي د الله بالتوفیق سره د دې وینه په حدیثو کې وسم تاسو کله لیکل کوي یا کتاب لیکي یا رساله لیکي دا خواري کې چې په حدیثو کې رقم الحديث ورکوي رقم الحديث چې ورکوي نو دې کې به رقم المساله رقم الاثر ورکوي دا مسله بیا غلطي نه او دا په هر کتاب کې بدغه نمبر راوځي بیا جدید تحقیق تقریبا اوس په دې طرز باندې دی او زوړ تحقیق زمونږ د شیخ د دین خالص کوم تحقیق دا زوړ تحقیق دی دغه رقم الحديث لګ لګ ځکه لحاظ ساتل نور د صفو د جلدونو لحاظ ساتل شوی دی نو اکثر چې هغه مسله وکي څوک اعتراض وکي موږ دفاع کوو هغه کتاب کې بیان راوړي تاسو هم کله کله ګران شي په زیر اعمال باندې یو عالم کتاب لیکل عبد الله محمدی نوم دی پنجاب نه کتاب په لیکل دی نو یو ځل بازار کې زما سره تبلیغي ونخت ودا په زیر اعمال له دا کتاب دې پیدا کړي دا ټول دروغ ویل واقع د چا ټیم کې ما ول ټاول یو صفه هم نه راخته یو ګره دروغ ته وګورئ کنه د سیاسي مليان زموږ مليان په دروغ لیکل یو امی شړو زما په خوا کې هغه ماته د چاپونو کې پرخ دی اوله پاڼه چې موږ راول نو عبد الله محمدي سي باول سر کې دا لیکلو چې د فیزیک او تمخانه کم چاپ دی په اردو کې زما دغه صفه مراد دی بس موږ د فیزیک کتاب پیدا کړو فیزیک کتاب پیدا کړو به هر صفه سي راختله نو کله کله با دا مسلې په دعوت کې تاسو راځي تاسو په حواله ورکې سړی باندې را پاسې دا کتاب دې را پیدا کړي تاسو حواله خیال دی هغه باندې پیدا کیږي نو رقم الحديث بیات کې بزین کې وکي د رقم الحديث باندې حواله ډېر زر راځي ان شاء الله دا په دې زمانه کې د کمپیوټر د اسانۍ د وجه دا خبر اسانه شوې ده او تاسو کوم لیکل کوئ نو کوم د رقم حواله ورکوي خطبه کوم د رقم حواله ورکوي دا خراوزي او زر راوزي ان شاء الله تعالی دا بس په دې زمانه ان شاء الله بدی ما کتابونو حوالی ویل ان شاء الله بدی ځکه برا تاسو بیا خپل ځان ځان خپل علاقه ته واپس خپل مکتبو کې ان شاء الله د خپل کاپین راوباسي دا غیلان دنیا احادیث یا کوم حوالی چې ما ویلي دا بدی رقمونو احادیث دي دا حدیث تاسو راجمه کې تاسو په حکم دعوت معلومیږي چې الله رسول څومره تاکید کړی دی دعوت باندې چې دعوت کول لازم ده